د غربت او بېوزلۍ له امله بد اقتصادي حالت اړ کړي چې د خپلې کورنۍ سره د ژوند دروند پیټی په خپلو تنکیو وږو پورته کړي. دا د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو هغه بټۍ دي چې د لویانو ترڅنګ پکې ماشومان هم په کار بوخت دي. په دغو بټیو کې په سختو او درنو کارونو د یوه بوخت ماشوم پلار معراج الحق وایي اقتصادي ناتوانۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشوم زوی هم له ځان سره په دې سخت او درانه کار بوخت کړي. افغانستان کې نور داسې کارونه نشته دي، نو بس همدغه خښتې دي، بس دا خښتو کې لګیا دا 15 کاله زما وشو شپږ چې افغانستان ته راغلی یم، نو په دې افغانستان کې بس دا خښتې اچوه، بل داسې کار هم نه دی، داسې پیسې موږ نه لرو چې داسې بازار کار شروع کړو. بس دولت نه دا غوښتنه لرو چې وروره کارخانې دې جوړې کړي د غریبانو دپاره، د پردي د دغه نه خبرو نه به خلاص دي چې هلکه زر کوه او ډېر دې وکړه او لږ دې وکړه او شابه او تکړه شه او پیسې در کوم او نه در کومه. بس دغه پرابلمونه زموږ دلته ډېر دي. دا اوس مې دلته یو سره دیړي کړې ده، وروره دا 3-4 ورځې وشوې دي چې دیړي ورسره پرته ده، او چې ورشي وایي سبا ته راشه او بل سبا ته راشه، پیسې نه ورکوي په ور بس هسې ځورول دي. وروره دا کار نه د سړي زړه ته. د خښتو په بټیو کې کار خورا سخت، دروند او ملامتوونکی دی، خو دغه ماشومان اړ دي چې عام د خپل ښوونځي وخت هم په دې بټیو کې په سختو او درنو کارونو تیر کړي. یو ماشوم چې په دې بټۍ کې خپلې تنکۍ اوږې سختو او درنو کارونو ته ورکړي وایي په ښوونځي کې تر درسونو او تر هغه وروسته د ډاکټر او انجینر کېدو هیلې یې اوبو ته سپارلي دي. بس بټۍ کې پاتې وو، بس مشکل لاسه دلته مکتب هم پاتې، درس پاتې دي، سبق هم پاتې دلته لګیا خوب کوم وړو خورو ورونو ته دلته پاتې ورسره، بس نور کوم خاص نشي تللی چې دلته لګیا ورسره کار کوم. چې خپل تعلیم وکړو، کاري شو، بس طب یو معلم شو، لږ ډاکټري وکړو مذهب کې زه. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو له لوري ښودل سوو معلوماتو کې ویل سوي وو چې د هغه ماشومانو شمېر له 10 تر 15% پورې لوړ سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د 138 کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 18 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.